د اسپرین ټابلیټو خوړل او میکانیزم. اسپرین له تیرولو سره سم په هاضمي سیستم کې خپل کار پیلوي. جذب: کله چې ټابلیټ د مرۍ له لارې معدې ته ښکته شي په وړو وړو پارچو تبدیل شي. دغه وړې پارچې خپل حرکت ته دوام ورکوي او ځان وړو کولمو ته رسوي، کوم چې اکثره وینې ته جذبیږي. د وړو کولمو دیوال چې لیومن هم ورته ویل کېږي د جذب ښه قابلیت لري ځکه چې ویلای لرونکی دی. کله ښه نږدې څخه دغه ویلای ته وګورو نو وبوینو د وینې ډېر ښه جریان ورته راغلی کوم چې د اپیتلیل حجرو څخه تشکیل شوی. اسپرین له دغه اپیتلیل حجرو څخه تیریږي او ځان د وینې جریان ته رسوي. په بدن کې خپرېدل: د وینې پلازما یو شمېر مالیکولونه د البومین په نوم یادېږي. البومین یو ډول پروټین دی چې د ځیګر په واسطه جوړیږي کوم چې د غذایي موادو په انتقال کې مهمه ونډه لري. دلته یو شمېر اسپرین مالیکولونه ګورو د البومین سره نښلي. ټول هغه اسپرین مالیکولونه چې د البومین سره وصل شوي د فلټر کېدو لپاره باید له ځیګر څخه تیر شي. مختلفې دواګانې د البومین سره وصل کېږي او یو شمېر یې د پلازما پروټین سره. اسپرین لرونکې وینه د هپاتیک جریان له لارې ځیګر ته رسیږي. په دغه ځای کې د اسپرین ډېری برخه لرې کېږي کوم چې په طبي اصطلاح کې ورته فرسټ پوسټ میټابولیزم ویل کېږي. د ځیګر دنده د یو فلټر په شان ده. اکثره چې کوم دواګانې خوړل کېږي په ځیګر کې میټابولیزم کېږي. د میټابولیزم لومړۍ مرحله: لومړی اسپرین هایدرولیز کېږي، ایونیک اسید ترې لرې کېږي او سالیسیلیک اسید ترې جوړیږي کوم چې په اوبو کې د حل کېدو وړ دی. دوهمه مرحله: یو اینایز ګروپ د سالیسیلیک سره یو ځای کېږي کوم چې د کلورونایډ نوم سره یادېږي چې په اوبو کې د حل کېدو وړ دی او همدارنګه د تشو امتیازو سره د وتو قابلیت لري. اسپرین تقریبا د بدن ټولو برخو ته ځان رسوي په شمول د درد ځای ته. یوازې 8% اسپرین تاثیر گذاروي ځکه چې فلټر عملیه اجرا کېږي. دغه فیصدي ته اورال بایو اویلیبیلیټي ویلی شي. د خولې نه پرته په نورو لارو د اسپرین واخیستل شي نو بایو اویلیبیلیټي تر 100% پورې دی. اوس هغه انساجو ته کتنه کوو کوم چې متاثره شوي دي. متاثر شوي ځای پروستاګلندین افرازوي چې دغه پروستاګلندین عصب تنبیه کوي او د پړسوب او درد سبب کیږي. کله چې اسپرین دغه متاثر شوي ځای ته ورسیږي د پروستاګلندین نهي سبب کیږي چې په دې ډول عصب نه تنبیه کیږي او درد آرام شي. له بدن څخه خارجېدل: پاتې شوي اسپرین په بدن کې څو ځله له ځیګر څخه تیریږي وروسته پښتورګو ته ځي او له هغه ځای څخه مثانې او په دغه ډول د تشو امتیازو سره خارجېږي. د اسپرین ټابلیټو خوړل او میکانیزم.